السلام علیکم کتونکو اوریدونکو ته ترنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره د یو بل زړه خوږي او خواخوږي موضوع سره مخاطب یو او نن به پغې بحث کوو. موضوع به تاسو ته وړاندې راشي خو د هغې نه مخکې اختر تیر شو او زموږ امید دی چې تاسو به اختر ډېر ښه تیر کړی، په خوشحالو به هم تیر کړی، د خپلو خپلوانو پوښتنه به هم کړي، رواداري به وکړي، د ترورانو د ماماګانو د ترونو تنداریانو او د نورو نږدو خلکو خواله به ورغلي یي، هغو ته به اختر مبارکي ورکړي او د خپل خاندان د راټولولو کوشش به وکړئ. کتونکو اوریدونکو او ډاکټر صاحب اختر تیر شو او اختر چې زموږ په علاقو کې تیر شي نو په اختر پسې سمدستي د ودونو سیزن شروع کیږي. ډېر په ګڼ تعداد سره خلکو انتظار کړی، رښتې شوي او هغه د اختر خوشحالۍ دوباله او درې باله او درې چنده څلور چنده کی او د خپلو ودونو انعقاد په دې اختر په میاشت کې کوي او بیا خاص کر د اختر د دویمې درېیمې ورځې تر 19 تر د شلمې ورځې پورې دا ډېرې د ودونو ګرمې ورځې یعنې په دې کې ډېر ودونه کیږي. عموما په شادي هالونو کې چونکې ودونه شادي هالونو ته شوي دي اکثر، نو د شادي هالونو نمبر هم نه میلاویږي او ځینې ودونه سهار او ځینې ماښام کیږي. ډاکټر صاحب د ودونو خبره موږ مخکې کړې وه په رسمونو رواجونو خاص کر په ابزرویشن شو، موږ د دې ودونو د دې پروسس نه بیا تېر شو او تېرېږو. نو ما ویل چې د خپلو کتونکو اوریدونکو سره څه نوي معلومات او مشاهدې شیر کړو، ورسره خبرې وکړو، شاید چې زموږ کتونکي اوریدونکي په هغې باندې موږ ته په کمنټس کې خبره هم وکړي او زموږ رهنمایي هم وکړي او زموږ سره به ډېر خلک اتفاق هم کوي. ډاکټر صاحب د ودونو سیزن دی او ودونه د پخوانۍ زمانې ودونه به ډېر ساده وو. یو ورځ به واده و، جنج به ماښام راوړی، په تیاره کې به خلکو ناوې راوستله کور ته او سحر له به د ټول کلي ولس یو شان روټۍ وه چې په هغې کې به غریب، مالدار او میډل کلاس خلک ټول به یو ځای کې ناستل په کټونو کې او یو شان پخ شوي وریژې او روټۍ به یې خوړله. یعنې دا یو عام دعوت به خیرات به او ټولو خلکو په هغې یو شان شرکت کوو. نن سباني ودونه لږ داسې مسله وشوه چې دا شادي هالونو ته شفټ شو، د حجرو نه د کلي د میدانونو نه شادي هالونو ته لاړه او د شادي هال واده زما په خیال زمونږ خلک تقسیم کړل، د غریب کلاس بالکل جدا کړ چې هغه د دې شادي هال نه بالکل محروم وي، د دغې خیرات د دغې روټۍ نه هغه بالکل محرومه پاتې شي. او چې کوم میډل کلاس خلک دی د هغو واده نو په هغې کې زیات اکثریت خلک میډل کلاس وي، که پکې څوک خاص میلمه راغواړي د ډېر مالدار سړی مالدار خلک نو هغه خپل عزت خلک ګڼي او د هغه شرکت خپل یو قسمه د حوصله افزایي دپاره ګڼي او عموما ټول خلک هلته متوجه او دغه شان د مالدارو خلکو ودونه هغه هغې کلاس ته مختص شو، یعنې شادي حال د ایلیټ کلاس د میډل کلاس او د لوور کلاس تقسیم وکړو او په دې کې زم د خطرناکه خبره په دې ده چې کوم غریب خلک چې هغه زما ستا په قبر کې ولاړي، په جنازه کې ولاړي، قبر کني، نور زموږ په کار راځي، هغه خلک زموږ د ودونو د روټو نه محرومه پاتې کیږي. نو یو مسله خو ډاکټر صاحب دا په دې باندې به هم تاسو خبره وکړئ، ستاسو د کرک او د جنوبي ازلو خبره به هم پکې وکړو، په نورو ځایونو کې هم تاسو پاتې شوي په هغې به هم خبره کوو. دویمه خبره ډاکټر صاحب په دې کې دا ده چې زموږ چې کوم میډل کلاس یا اپر کلاس خلک ودونه کوي نو هغه زموږ په پښتنو کې اوورال دا رواج دی، یو رواج ورته زه نه یم دا ورته زه کمزوري وایم چې زموږ په پښتنو کې د مقابلې ډېر لوی رجحان دی، د مقابلې په کپړو کې، مقابلې په کورونو په جوړولو کې، په بلډینګونو کې، په ګاډو په موټرو اخیستلو کې، یعنې هغه څیزونه چې هغه داسې مستقل د فایدې یو څیز نه وي، یعنې په علم کې په هغې کې به مقابلې وي، په ډاکټرۍ اخیستلو کې، په انجینرینګ په ډګریانو اخیستلو کې به دې کې مقابلې شته، خو داسې مقابلې چې هغه زه ورته هیلدي مقابلې نه یم، صحتمندې مقابلې ورته نه یم، هغه مقابلې ډېرې اهمې دي. نو زموږ په موجوده ودونو کې یو خو چې هغه یو ورځنی واده و هغه کیسه ختمه شوه، ودونه 3 ورځې او 4 او 5 ورځو ته رالل او د هغې بنیادي وجه دا ده چې کوم زمونږ فیکټریز دي، کپړو جوړولو والا خلک دی، میک اپ سامان جوړولو والا خلک دی، بیوټي پارلرز دي یا نور داسې خلک چې هغه بزنس کوي په دې موقع باندې، نو د هغې هم په دې کې ډېر زیات خواهشي او هغه په سوشل میډیا باندې د دې ډېر لوی تشهیر کوي او څه نوي نوي نومونه د ودونو او د خادیانو په پروګرامونو کې راوباسي او په هغې بانه باندې زموږ ساده مخلوق هغه اوکساوهي او داسې د مقابلې دپاره، داسې د
د هغې د مارکیټینګ کولو دپاره هغه استعمالوي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وه د مدرسو په حواله باندې اوس مدرسه للبنات هم شروع شوي دي او دغه شان هغه هم د مارکیټینګ یو ټول. نو دلته هم د مارکیټینګ ټول شته په پښتنو کې. زه به تاسو ته دوه درې نومونه واخلم چې پخوا به جنجو او ومه به وه، یو ورځ واده به و. اوس د واده نه 3-4-5 ورځې مخکې میندې شي، د میندۍ نه پس بیا شمې شي. د شمو په دې منځ کې په ترتیب باندې یو بل څیز مې پرون یو ملګري نه واورېد، د دلها څه شی ورته وایي، د دلها سپیشل د هغه لپاره فنکشن یي. درې شو دغه شانتې جوړه راوړلي، هغه جدا فنکشن یي. د فیمیل د کور نه د کم چې سوري د الګ کور یي د هغې د کور نه جوړه راوړی کېږي. نو داسې 4-5 ایونټس جوړ شوي. دا به کېدی هم پخوا خو ډېر ساده به و، نه به پکې روټۍ وې، نه به پکې د زنانو جدا کپړې هغې ته تیارولې، نه به په هغې کې ډزې ډومبخې کېدې، نه به د هغې لپاره هال بک کېده. خو ډېر په ساده حالت کې به دا پروګرام کېده. جنکو به سندرې وې پټې په کمره کې یا په کور کې، او صرف د زنانو پروګرام و، ډېر ساده. اوس هغه فنکشنز ډاکټر صاحب داسې حد ته لړل چې د هر فنکشن دپاره به جدا شادي حال بک کړې. او چې ته شادي حال بک کړې نو ظاهره خبره ده باقي به خلک هم انوایټ کېږي، ځکه چې شادي حال چې بزنس کوي نو تله خالي حال اسې نه درکوي. ته به لازما په 200-300 کسانو باندې روټۍ خورې، نو هله به شاته شادي حال میلاویږي. نو کم از کم 300 خلک به په نکریزو کې انوایټ کړي، 300 خلک به په دغه کې په شمو کې انوایټ کړي، داسې به په بل فنکشن کې به بل کې د واده نه مخکې. نو د هر یو فنکشن دپاره به خلک هم انوایټ کړي، په 3-4 لاک روپۍ باندې یو ځل حال بک کېږي. دویمه خبره پکې دا راه چې زموږ زنانه د هر فنکشن دپاره جدا سوټ ګنډي، او بیا د ودونو سوټونه دا هغه د 15,000 سوټس نه دي. زه تا ته خپله ذاتي لکه د دې وخت مشاهده ووایم ډاکټر صاحب چې په 40 هزار روپۍ باندې یو عام د میډل کلاس زنانه یو سوټ هم وایي دا ارزان دی پکې چې ګزاره کړي، نو په 40,000 په 35,000 یو سوټ وګنډلی شي. د هر یو فنکشن د باندې چې په دې واده کې 4 فنکشنونه دي نو 4 جوړې وګنډلی شوې. نو چې کم سے کم په 40,000 جوړه چا ګنډلې ده نو دا 1,60,000 روپۍ صرف 4 د سوټونه د یوې زنانه دي. بیا ته اندازه ولګوه په یو کور کې 100 زنانه وي، لکه موري د هغې 2-3 لوڼی دغه شانتې په کور کې نورې زنانه وي. نو مطلب داسې د پیسو د روپو د خرچ یو اسراف طرف ته راسیز لاړو. دغه شانتې دا خو د جوړو خبره شوه. د هغې نه علاوه میکاپونه هر یو فنکشن لبا هر زنانه بیوټي پارلر لځي په 10,000 میکاپ. دا عام چې کوم د واده چې نه وي هغې لپاره ډېر ګران میکاپونه دي، په 40,000 په 45 په 50,000. زه دا کوم چې پکې شاملي باجه زنانه دي یعنی صرف فنکشن ته ورځي دې ته شاملي باجه ورته به ووایم نو دا ټیک لفظ دی. په 10,000 په 12,000 په 8,000 یو میکاپ. ښه د هغې سره سره جدا بیا د ویښتو سټایل جوړول په 3,000 په 5,000 دا د ویښتو سټایل. نو روزانه په 4 ورځو کې هر زنانه تقریبا 35-40,000 روپۍ په میکاپ او د ویښتو په جوړولو ورکي. دا قسمه څیزونه دا رسمونه رواجونه دا هغه څیزونه چې دوی زموږ معاشره د دیمک په شانتي د وینو په شان تقریبا کوکلا کړې ده. لکه لرګي ته چې دیمک ولګي، دیمک د پښتو کې ته وینه وایو موږ ډاکټر صاحب، دا لرګي د بهر نه روغ ښکاري، دننه مکمل خوړلی. دغه شانتي موږ دا ګیله کوو چې زموږ پښتانه سړي چې دي ډېر زوروري، خو دا زورور به وي خو په نااهلو کې به زوروري. په دې موقع باندې سړي ټول مفلوج دي. پیسې که په جیب کې نه وي نو وایي قرض که پیسې زه به څه دی زه خیر ای به واده دی. هغه مخکې موږ یو نظم ویلی په پروګرام کې. نو دا سړی غریب مجبوره وي، ځکه چې دی د خپلې ښځې نه مجبوره وي، د لور نه مجبوره وي، د خور نه مجبوره وي، ایون د مور نه هم مجبوره وي. نو دا سړی غریب هم لکه ډېر زیات ګیر دی. دا چې کوم نارینه دي کوم چې ارنینګ کوي پیسې ګټي دا ګیر دی، غریب دی، هېڅ هم نشي کولی. که ډېر برېتور او ډېر ګیرور او ډېر غټ او لکه غټ مولوي صاحب نه په دې معامله کې بالکل دی مفلوج دی، هېڅ هم نشي کولی. د مذهبي خلک او انګریزي خلک او تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته ټول غرق دي، ځکه چې دی ډېر زیات مجبور دی کور کې. او دې رسمونو رواجونو دومره لوی طوفان راغستی ډاکټر صاحب چې هر سړی د پیسو نه هم خلاص کړو او زم چې د عزت نه پکې هم خلاص کړو. نو دا تازه ابزرویشن دي زما د دې اختر او د دې اختر کې چې کوم دا 2-3 ودونه اوس ما ولیدل نو میډل کلاس خلک بالکل غرق دی، ځکه چې غریب سړی خو دا کار کوي نه. میډل کلاس ځان شو کولو دپاره به دا قسمه نخرې به کوي چې دا نخرې کوي نو هر سړی به خامخا د 1.5 لاک روپو جوړي خپلې زنانو تالي یوې تالي دغه شان میکاپونو خرچې به ورکوي. نو د میډل کلاس سړی های کلاس خو پیسې ډېرې ګټي، په حلالې ګټي او که په حرامه ګټي خو پیسې ورسره ډېرې دي، خو میډل کلاس سړی پکې تباه او برباد دی. په دې حواله باندې ډاکټر صاحب زما خبره اوږدېږي، نور مې هم زړه ډک دی چې را تشې کړم، خو به هر حال دا قصه د هر سړي د پښتنو دې کار کې پنجابیان زما په خیال ډېر ښه دي. پنجابیان
ایون چې کوم واده د کمی جنې نو هغې ته هم سونا یو نیمه توله 2 تولې سولې یا ډېر کم هغه حق مهر شي. باقي چې کوم په مارکیټ کې د پیتلو یا عام کم هغه آرټیفیشل جلد ملويږي بس هغه ور واچي او کار په چلی په 2-3 روپۍ باندې خټیک ټاک ودو شي. زمون خود دغه مسله چې حالت کې به اوریجنل سونا باخلي او بیا بلکه دا مقابله کې د کپړو خبره د کپړو مقابله ومي کنه باقاعده دی ور سره رابطه کې کتاب سو وخت ما په 50,000 ولې هغه په 50 اغست دی را زه خو بیا به کې مطلب که څوک په سکول کې چې په ګورنمنت جابي نو زما خو درجه بر درنو دا په 65 ټلی دا که څوک ډاکټر یې پرس کا فیمیل نو هغه خو ډاکټر نو په لا کلی دا مقابله کې بل ځای بل شانتي دا نو دا سټپ بای سټپ په مخه دا مقابله په بر روانه تاسو سوال غواړئ ډاکټر سه پښتنو ورونو ته چې دا کوم غرق پر پښتانه دي یوازې د رسمون نه دي غرق دي په هر معاملې کې غرق دي لکه نه سلار سم شو نه د چا خبره اوري نه زده کړه کوي او بس په ګمنامه ملار روان دي پښتانه الله دې پرهم وکي دا کم طرف ول غواړي ډاکټر صاحب. ډیره مننه ډاکټر صاحب ټولو کتونکو او ورتونکو ته سلامونه او تاسو مختار مبارک ورکړه زما طرف نوم ټول ته مبارک شه او دغه ودونو سیزن روان دي. زما د دې باره کې تاسو خیال دي تاسو وختي خبره وکړئ چې دا وړاندې چې کوم دي پښتنو کې دغه کلاسز ولا کیسه نه و نو عام خیرات په ټولو خلکو ته به دا زما خپل خیال دی چې زموږ پښتنو ته چې کوم دا کلچر راغلی دا چې کله دا پښتنه هندستان سره مطلب چې کله د 1893 نه پس یا تنه وړاندې بلکې د موږ د علاقې پښتنه چې کوم دي د انډیا سره په مختلفو وختونو کې لکه د هندستان حصہ وا او یا د پاکستان بشپړ د پاکستان جوړښت نه وروسته نو په هندوانو کې دا رسمونه ډیر زیات دي او هندوانو کې کلاسونه هم دي لکه هغه کې دغه کوم موږ په سکول ټایم نه وایو چې برهمن دی لکه اوس برهمن وده چې هغه ته بیا نور کلاسونه ولا لګزي یا نزي ورلا بالکل نو دا کلاسز التن راغلي دي بیا چونکه مونږ خو په میډیا باندې په سيزونو کې خو د غریب سړي واده خو بیان راځي کنه سره د برهمن واده برازي او چې د برهمن واده چې په سوشل میډیا وګوري د برهمن واده چې په ټي وي وګوري نو بیا لکه هغه کلچر بیا فلمونو کوم دغه اکثر د معاشري باندې د انډیا فلمونو هم ډیر زیات اثر دي بالکل او هغه سیز التن بیا راشي پنجاب ته او پنجاب نه بیا دی فراشي تاسو ویچاره پنجاب کې دومره دغه نه دی لکه الته هم دغه میډل کلاس خلک چې کوم دي د پاسه کلاسونو خلک چې کوم دي لکه دا دغه سي په دې شذونو کې خختي خو زه به جدا چې وایم چې دا د چل تاسو کیسه وکړل چې یاره دا مسله خو تاسو بیان کړه مونږه یو مانه خو یې چې کوم کلاس کې به دریم سلورم کې مونږ یو سبق ویلو چوهون کې مجلس بالکل او چون کې مجلس موږ له دیو او هغه ټول مسلې بیان کړی چې یاره دا لکه پښو چې کوم دینه مونږ څنګه یو نو دا دې ته ټول مشوره وکړي چې دا به دا دا به څوک په غاړه کې ورته شي نو کیسه د سي ډایرکټر سیم چې څنګه هر سړی دی خو حلو سره نشته چې اوس دا غاړه ته ورته ټلای څنګه چې دا سیس باندې څوک نه پیږي د دې سیس ډیر زیات معاشرتي یا فاینانشل د دې ډیر زیات اثرات دي زموږ په معاشره کې چې د کرپشن دی په کرپشن کې نیمه نه زیات حصہ د دې سیزونو ده دا خو د سې دی کنه دا تاسو به یو ډیر مشهور ناول دی د بانو قدسیه اردو ناول دی راجا گیت بالکل هغه کې یو ډیر خسته کیسه غوې لیکلې ده چې کله چې دا گدنا هغه تاسو کې چیرې ته حرام خور څنګه شوي نو بیا گیت خپل کیسه ورته کوي کنه چې کله چې زما په خله باندې د انسان وینه ولګي دا هغه ټول کیسه ورته بیان کوي د یو سادو او د سې ټول کیسه بیان کوي په اخر کې ورته وی چې زما خله باندې یو ځلې د انسان وینه ولګي نو بیا غینه پس بل حلال سیس پن نه راکو بس بیا مې بس دغه حرام ته مې پام شو حرام مې شروع کړه نو هغه بنیادی تور باندې دا کریکټرز دي کنه د سوسایټي چې د خلکو په خلو باندې د انسان وینه خون لګیدلې دي بالکل نو وس هغه بیا خو چې زره خون په ولګیدو نو بس بیا هغه نه علاوه بل څه خون نه ور کوي دا ټیک کله تاسو سوچو کوي چې د چا 1 لک روپۍ تنخواوي لکه ایوریج تنخواګانی دغه د کنه 50,000 شپږ او 1 لک 1 لک دغه 1 لک پرې د ډیرو خلکو چې کوم دي 2 لک دي ایون کستا تنخواه 2 لک 3 لک شي هم ته د اساسونه د تا چې کوم بیان کړل دا کې یو سیزم تر شي کولای بالکل
اوس پس کې اوس یا به چې کوم ځای کې د نوکری وي یا د دکان وي یا د بل څه شي وي الته به خلک وهي او یا به چې کوم دی بل طریقې به دغه چانه به قرض اخلي او اخري کې به ځان ته پټي ځکه چې قرض نه بیا به نه ورکې په قرض موږ پروګرام کړی دی قرض څوک ورکوي واپس نو لکه دا بنیادی لکه دا شروع داسې کېږي زه خپل تاسو ته وایم کنه چې مونږ خپل لکه ټول عمر چې تر کړی دی کنه لکه زه مونږ والد صاحب هم نوکر پېښه سړی وو ما ته یاد شي چې لکه ټول عمر به زما مور به دا ګیله کوله چې ته مونږ له پیسې نه راکړې زما والد صاحب ورته وایي چې ما تنخوا ټوله اخلې ما ته صرف جیب خرچه پرېږدي تاسو کور چلوئ کور نشي چلوئ په هغې دې پیسو کې کور نه چلیږي په دې طریقه باندې نو ته به خامخا ته به ضرور لکه بلې لاره بیا خپلې نو دغه دی لکه دې کې بنیادي تور باندې لکه زه خو که اوس وایم چې یاره مونږ اخلاقي پولیسینګ هم نشي کېدی که زه دغه په تور باندې وایم دې کې خو بیا یو کیسه کېدی شي د افغانستان ولا د طالبانو چې کوم کار کړی ښځې به کور کې بندي خو بهرحال هغه هم حل نه دی دې کې داسې چل دی چې زما خپله خیال دی چې ارنینګ هینډز لکه ارنینګ هینډز زیاتول پکار دي او سيزونه چې کوم دي کمول پکار دي لکه خرچې کمول پکار دي د کې ظاهر دی چې چرته نه چرته خو به دا سیس شروع کیږي او لکه یو ځای نه سٹارټ کیږي چې کوم طرف نه وي دا زه ته یو مثال درکړم زموږ د والد صاحب ډېر نږدې ملګری دی ریټایر پروفیسور دی هغه نه ورځ ماته پوسو کوم ته دا خبر وکړه د زوی ولا او ما وی کدی لا صرف ورته کیسه کوي ماته وی نه ما خو ادم کو بس یو لس 15 کسان مې راوړي بس نکاح مو کو بس ختم نو بدل لکه خپ په ساده طریقه باندې وای زوی واده مې وکړو بس کیسه ختم نو لکه خبره زه په دې ځای تاسو یاد ساتم ما دا خبره تاسو ته کوله دا بالکل تاسو خبره کوي ګوره لکه ساده طریقه باندې د دې څه انډورس کوم او د څه مثال درکوم ګوره زموږ په اکثرو کورونو کې د میډل کلاس کورونو کې زموږ به یو سیسټم ضرورت وي چې به جین ضرورت مثال په تور به زوالم واشینګ ماشین دی اتوماتیک واشینګ ماشین چې کپڑے وینځي د طبيعي وچ کی او تاسو وچ درکې دا د هر کور ضرورت ته یو سړي کړه به دا اتوماتیک واشینګ ماشین نه او ضرورت به وته ومي خزه به بیماری یا بل څه مسله وتا کنه کور بوسه د کار څوک بوسه نه خلاګانی خود هغه ځکه نشي هغه ستې چې دته د زوی واده کول دي د لور واده کول دي او هغه واده کې بلا شی رسمونه ریواجونه کول دي لکه مثال په تور باندې د الک واده نو د جنې د کور داغه په کور کې څومره خلک دی او داغه خپلوان دي ترونه تنداریانی ماماګان او ماميګان د تر خوندان او ته به کې کپڑے ورک علي ورلا جوړي وړي خامخه لکه ما ته به پرون ما ته زما ټول فیملی ته پرون په واده کې لکه خد بلا دومره کپڑے ملاو شي ما ته به کوم خصوص ملاو شو زمون ټول کور مې ته وای ولې دا چې جيب ما ته ولې راوړې ته خو چې جيب نه ودی رسم او دا به خزو مجبور کړی چې بای دا خو پلان کوم دا شنو کړو کوم جوړي ویني وړي حالانکه زما په ځین کوم نه ته په مو ګمان کې جوړاو په راځي موږ ته کنه ورغله ما ته هیڅ پته نه لګیدا نه لري جوړي مله کوم ځای دا پلان کو راوړي کنه دا جوړه کې بیګره وړي دي دغه شان د هر یو خاندان د او دا یو بلتا او عموما دا سی چې لکه بعضی کپڑے خو واغسته شي خو بعضی دسی واغسته شي چې هغه صرف د دې نوم د پاره چې جوړه ولا ورکړه هغه د جوړولو او د غوستو کپڑا نه جست یو بل ورکه بل ورکه ځای کولو پیسې نو زه چې خپل کور ضرورت من پریخي او په داسې رسمونو واجونو کې نختیو چې خپل ژوند په مشکل کې کړی دی خپل بنیادی ضرورت نشو پوره کوله او دغه چلونه کو شو هغه چون کې مجلس ورکړه دا خو داسې دی په سوچ پکار دی په دې باندې زموږ په علاقه کې یو موومېنټ شروع شوی دی زموږ د خو د تحصیل له مخه تحصیل ورکړي ما اغن ګرځي ولې عمل په څوک شي خو ځاتي دا خو داسې دی کنه چې لکه موږ وختي خبره وکړه چې د مخ وړاندې پروګرامونو کې موږ دا خبره بار کړې ده د څه چل دي چې لکه دا خو ګوره د څه چل دي چې زموږ معاشري زه اکثر سیس ګورم کنه چې خلک به په دې اتن بوي او ډول بغږیږي خلک به غړيږي او خلک سړې وراشي کنه او پیسو بندل به ونولي وس بالکل زه اکثر په دې خبره سوچ کوم چې د سړي کور ټول ضرورت ختم شوی او صرف دغه صفات وو او کنه د 100 روپے بنوري او دوستا په کور کې گیزر دوستا په کور کې د وبوز هغه بنیادی ضرورت ختم دي او هغه یوم نه دی پورا
ایون او د دې د بل پهلو ډاکټر صاحب په دې باندې خبره پکار ده دا خو یو پهلو ده خو د اخلاقي دې پهلو چې ده چې ته په کرنسي نوټ باندې پاسه خېږي بیا ګرځي په دې باندې په دې اتړو متړو کې باندې خلک ګرځي لپاسه دا خو ګوره لکه که خلکو ته تا ووایي چې یاره لکه موږ دغسې نوټونه لرو هغه وایي چې یاره لکه تاسو طرف ته غربت چېرته دي لکه تاسو غریبان څنګه یئ او کنه تھرډ ورلد کنټری څنګه ده تاسو نور ولای یو طرف ته موږ دا دعوه کوو لکه یو په حقیقت کې موږ غریبانان یو خو موږ کې یو مسله دا ده چې زه تاسو ته چې خبره وکړم زه دا خبره بار کوم زمونږ په انسانانو باندې زمونږ انسانانو ته زمونږ هیومن ډیولپمنٹ انساني ترقی انساني تربیت ته ډېر سخت ضرورت دی موږ ماینډز نه ډیولپ کړي خلک هم نه جوړ کړي خلک نه جوړ کړي بلډینګونه جوړ کړي دي خلک هم نه جوړ کړي زه تاسو ته دې سره یو بل جوړه خبره وکم کنه چې زمونږ چې لکه پاکستان کې د مرګ سزا موت ته او کم سړی چې مړی وکي هغه دښمنۍ کې هم د بل سړي نه یریږي چې دا به ما لکه هغه ته پته چې لکه واپسې کې په جواب کې به زمرم خو د هغې باوجود هم ګوره خلک مړي کوي بالکل دلته زه جرمني مثال درکوم په جرمني کې خلکو ته پته ده چې سزای موت نشته او دا ورته پته ده چې مړي نه کوي او دا ورته پته ده چې دلته کې ریونج هم نشته څوک تا نه واپس بدل هم نخلي تر بور او ورور عزیز هم څوک ما نه مړ کوي واپس هغه ته د دواړه څیزونه هغه ته دام نشته خو هغې باوجود هم هغه مړی نه کوي لکه ته چې د دې ټول جرمني د یو کال ډیټا وګورې د قتلونو او زمونږ د یو ډسټرکټ وګورې زمونږ ډسټرکټ چې کوم دی که نه صرف د ذاتي دښمنۍ و د ټیرریزم او داسې څیزونه اکسیډنټونه ته وباسه دا زیات نو د دې وجه صرف څه ده وجه صرف او صرف دا ده چې تربیت نشته د دښمنیو خبره ما د انساني تربیت د کانټکسټ کې وکړله چې ګوره لکه زمونږ دغه چې کوم د ودونو خرڅي او داسې څیزونه دا هم انساني تربیت غواړي دا هم ټریننګ غواړي دا هم انساني ترقي پکار ده دا ذهنونو بدلول پکار دي دا به لکه ورځو کې دا نه کېږي دا په میاشتو کې هم نه کېږي کلونو کې هم نه کېږي خو دا به په دې باندې خبره شروع کېږي دا به خلکو ذهنونه ورو ورو نه کېږي نو الټیمیټلی به بیا د بدلون راځي لکه بدلون انقلابي بدلون چې کله هم کومه سوسایټي کې راغی انقلابي بدلون همیشه ناکام وي دا به ارتقایي ارتقایي پکار دی دا به ورو ورو چې دی خو چرته نه چرته به په دې باندې خبره شروع کېږي نو پکار دی چې مونږ لکه دا انیشیټیو واخلو دا خبره مقبوله هم نشي کېدی دا به مقبوله هم نه وي دا به خلکو ته ډېره ښه هم نه لګي خصوصا ښځو ته هغه وایي خو دا داسې ځای چې لکه دې باندې خبره کول پکار دي خلکو ذهنونه ناک کول خلکو ذهنونه ته چې کوم دی که نه هغه ټکول ضروري دي چې لکه دا خبره کم از کم په غوږونو یې تېره شي نو ډاکټر صاحب دا خو تاسو ډېره خبره وکړو زمونږ د اتت رنګونه پروګرام چې کله موږ شروع کوو د مقصد هم دا دی چې دا موږ ناکینګ کوو پښتنو خویندو ته موږ ناکینګ کوو او دا هغه سیزونه موږ په ګوته کوو چې دا موږ په خپله باندې په دې کې اصلاح کولی شو او په خپله په دې کې موږ کار کولی شو ټیک کولی شو په دې کې موږ ته د حکومت د ریټ ضرورت نشته د پولیس ضرورت نشته تاسو پکې د افغانستان ذکر وکړو د هغې ضرورت هم پکې موږ ته نشته که په خپله موږ وغواړو زمونږ زنانه او نارینه زموږ سره تعاون وکړي په دې کې دواړه لکه ځینې نارینه هم لکه د زنانو هم پاخ وایي هغوی چې نه نه زه مقابله کوم زما په خوا وشا کې پلان کې واده کړی زوی له هغه 3000 خلک راوغوښتي وو زه به 4000 راغواړم نو لکه د فضل خرچیانو هغه دومره ډزې کړې وې زه به دومره ډېرې ډزې وکړم د هوایي فایرینګونه دا شي نه نو دا ټول هغه خرافات دي چې زموږ په معاشره کې ډېر ژور ننوتي دي او پښتانه په دې کې خپل کردار ادا کولی شي ډاکټر صاحب تت رنګونو مقصد هم دا و چې موږ خلک ناک کړو خلک پوه کړو او بیا هم د دې مقصد دغه زموږ د پروګرام وخت هم پوره شوی دی تقریبا نو زما په خیال موږ د خپلو خلکو نه کتونکو اورېدونکو نه اجازه مالو او په دې به سره خبره کوو چې راځي چې ټول په شریکه باندې کم از کم د دې سیزونو خلاف آغاز وکړو رسمونه رواجونه که یکدم نشي ختمېدلی ډاکټر صاحب یکدم که نه نو کمېدی خو شي که نه دا چې څنګه دا جي لکه زه بیا یو د هندوستان یو رایټر دی د دې ندوة العلماء ولا مولانا ابو الحسن ندوي آی تھنک هغه یو کتاب لیکلی دی ډېر لوی اسکالر پاتې دی هغه یو کتاب لیکلی دی هغه کې خبر لیکلی دی چې لکه سړي ته دا پته نه لګي چې د کوم قوم زوال کوم ځای نه شروع شو ایگزیکټلی لکه دا ایگزیکټ راته دا ډیټ نه معلوم چې نن ورځ نه په دا دغه یو ایونت بل ته لیډ کوي او بل ایونت بل ته لیډ کوي نو دا ډېر اوږد پروسس دی اوږد پروسس وي نو څنګه چې د دې زوال پروسس اوږد وي کنه دغه د دې ترقۍ پروسس هم اوږد وي نو خدا دا چې په دې باندې بحث پک شروع کېدل پکار دي په دې باندې حجره کې بحث کول پکار دي کایون زما په کور کې واده وي د ټول رسمونه کوم زه پیام پکار دي دا خبره پیو کوم چې ګوره دا زه کوم او غلط کوم مجبور غلط کوم دا کار غلط دی چې مونږ کله سیسته غلط وایو
د دې به ورو ورو سوشل اکسپټیبিলিټي ختم کیږي د چې معاشرتي قبولیت ته دا به ختم کیږي. ګوره زه تاسو ته یو مثال درکم د اخره کې. ګوره مونږ کې سل غلطۍ دي، خو ته یو سړی ته وایې چې د زنانه جامې واچوه او ته په دې کې بهر بازار ته وځه، نه چی ولې نه چی چې دې سټډي ته سوشل دیش ته سوشل اکسپټیبিলিټي نشته ورته. نو چې کله دا وایي خلک برا پسې بد وایي دا کنه کړي نور خو جامې دي کنه هم لکه دا هیڅ فرق پکې نشته. دا تار نه کپڑے جوړي او تار نه دا کپڑے جوړي. نو دا د سیس دی چې کله چې موږ په دې باندې بحث کوو الټیمیټلی به دې سیس ته چې کوم دی دا به سوشل اکسپټیبিলিټي طرف ته بیا ځي په سوشل اکسپټیبل لوي. نو بیا الله زمونږه د بنک کار ټیک روان دي، مطلب موږ چې کومه تت رنګونه سم مقصد د پاره جوړ کړو سلولي ګریجوالي به خلک دې زمونږ سره ان شاء الله اګری کیږي ان شاء الله په دې خبرو باندې او د اصلاح کوشش هم کوو. ډاکټر صاحب وخت پروګرام تقریبا زموږ ختمېدونکې دی بلکې ختم دی. زما خیال موږ خلکونه د خپل کتونکو اوریدونکو نه اجازه تلو یو درخواست سره چې د تت رنګونه چینل سبسکرایب هم کړئ، د پروګرام وګورئ، لایک کړئ، موږ خپل کمنټس راکړئ، زموږ رهنمایي وکړئ او داسې ایشوز خبرې چې په پښتنو کې ډېرې عامې دي او تاسو غواړئ چې په هغې باندې موږ خبرې وکړو هغه موږ ته په کمنټس کې ولیکئ. د الله په امان.